په نړیوال جام کې د استرالیا ناکام سفر او د لوبغاړو تقاعد کېدل. استرالیا چې په کرکټ کې یو له بهترینو لوبډلو څخه ده او تر دې مهاله ګڼ شمېر اتلولي ګټلې، سږکال نړیوال جام ته تر نیمه پای لوبه هم ونه رسېده. یا د لوبډلې 2024 کال شلوریز نړیوال جام په سوپر 8 پړاو کې له هند او افغانستان څخه ماته وخوړه او نیمه پای لوبو ته له رسېدو پاتې شوه. د استرالیا مخکینی لوبغاړي او کپتان مایکل کلارک په نړیوال جام کې د خپل هیواد د ملي لوبډلې ناکام سفر وروسته باور لري چې د هند پر وړاندې لوبه ممکن د ډیرو استرالیایي لوبغاړو وروستۍ نړیوال شلوریزه لوبه وي. کلارک په خپلو خبرو کې زیاتوي چې مخکې نوموړي باور درلود چې د عمر ډیروالی مهم نه دی بلکې د ښه لوبغاړو ټاکل پکار دي، خو په نړیوال جام کې د استرالیا د ناکام سفر وروسته د دې باور دی چې یو شمېر استرالیایي لوبغاړي چې عمرونه یې ډیر دي نړیوال شلوریز کرکټ پرېږدي. باید ووایو چې په نړیوال جام کې د استرالیا د لوبو د پای ته رسېدو وروسته تر دې مهاله یوازې ډیویډ وارنر په رسمي ډول د نړیوالو شلوریزو لوبو د پرېښودو اعلان کړی دی.